دا یو خور سوال کړی دی چې یو چا راته دا ویلي چې د جنکو له دا غوږونه سوري کول دا ناروا دي، نو چې دا کار روا دی که ناروا دی؟ الجواب، بعض علماو دا خبره کړې ده چې دا غوږونه سوري کول زنانو دپاره دا حرام دي. ولې؟ وایي ځکه چې دې سره هغوی ته تکلیف میلاویږي او الله نه غواړي چې انسان ته هسې تکلیف میلاو شي. دا د هغوی یو خبره ده. بل هغوی دا وایي چې دا غوږ سوری کول او دې ته دا والي اچول څه داسې ضروري ډول او سینګار خو نه دی چېرې لازم به دا غوږ ته دا شی اچي. خو موږ د دلیل تابعدار یو، موږ د دې نه یو چې یاره بعضو علما دا ووایي. بعضو علماو چې دا خبره کړې نو د هغوی نه اورېده پکار دي چې د هغوی سره په دې څه دلیل. دا د هغوی سره عقلي خبرې دي. که موږ راواپس شو حدیثونو ته او د صحابیاتو ژوند ته، نو هغې نه دا خبره واضحه کېږي چې زنانه چې دا غوږونه سوري کوي دا جایز دي او په هغې به دلیل وښیم. یو دلیل دا دی لکه عبدالله بن عباس مشهور روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې د اختر خطبه وکړه. نو یو خطبه نارینهو ته وکړه، دویمې له کوم ځای ته راغی؟ زنانو ته. فوعظهن، نو زنانې ویرولې د الله نه، نصیحت یې ورته وکړو. وامرهن بالصدقه، ورته وی صدقې ورکوي، د الله په لار کې مال ولګوئ. نو فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن إلى بلال. نو ما ولیدي، ګوره عبدالله بن عباس وی ما ولیدي چې دغه زنانو د خپلو غوږونو نه والی راغستې او بلال له ورکولې رضی الله عنه، ځکه بلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دې نه څه ثابت شو؟ غوږونه والی استعمال کړي، والی چې استعمالوي نو غوږ به ورله سوری کې. یو روایت کې داسې راځي چې فجعلن یلقین تلقي المرأة خرصها وسخابها. خرص په عربۍ کې والی ته وایي او سخاب هغه امیل ته وایي چې هغه په دې مرۍ یا په سینه باندې د زنانه پروت وي. نو یې زنانو دا راواغسته د الله په لار کې صدقه کړي. دا دلیل مضبوط دی که نه دی؟ چې تاسو ته مضبوط ښکاره شي. دویم دلیل په بل والا، عایشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته د هغه 11 زنانو قصه کړې وه. موږ په یو بیان دوو کې بیان کړی و. د 11مې ښځې د خپل خاوند صفت کړی د ابوزرع، او دا روایت مشهور هم دی په دې باندې حدیث د ام زرع، ځکه چې دا ښځه د خپل خاوند نه انتهایي خوشحاله وه. نو دې څه ویلي وی زوجي ابو زرع، زما خاوند ابو زرع دی وما ابو زرع، او تاسو ته څه پته دی چې ابو زرع څوک څومره ښه سړی دی. اناس من حلي اذنیه، د سرو زرو نه د کالو نه زما غوږونه ډک کړي دي. ښه سړی دی، نو یو ښه کار یې څه کړی دی چې زما غوږونه د کالو نه ډک کړي دي. نو سړی چې په دې کې څه دلیل دی؟ تاسو ما پوه کولی شئ؟ نو صحیح شو، هغې سوري کړي وو، خو دا دلیل دی په دې چې دا کار جایز دی؟ بارک الله فیک. دا قصه عایشه رسول الله وسلم ته اورېده، خو رسول صلی الله علیه وسلم ته په آخره کې دا ونه وي چې عایشې صحیح ده، خو ګورې د ام زرع دا کار صحیح نه و، د غوږونو ته یې چې دا کالی اچولی دي. پوه شوئ که نه؟ په دین باندې پوهېدو دپاره توفیق د الله د طرف نه او تیز ذهن پکار وي. ځکه د علماو ته په دې نظر مه ګورئ چې یاره دوی معمولي کار کړی. تاسو ته دا پته شتي دا ډاکټر او انجینیر او دا پایلټ او دا دوی یو فن سبق ویلی، یو قصه کې لګیایي، او عالم دی به امت ته هره مسله بیانوي. نو دا ګران کار دی چې الله یې چاته احسان کړي. ته به د یو ځینه دلیل پیدا کړې، د بل ځینه به را پیدا کړي. الغرض زنانه غوږونه سوري کولی شي. دا خور وایي چې دا نوی ویسټایل راوتی چې دا
بره دا کرچې چې کوم دی دا سوری کوي د غوږ دا هېڅ خبره نه ده که بره سوری کوي او که لاندې سوری کوي او که پوزې سوری کوي دا هم څه خبره نه خو صرف دوو خبرو ته پکې کته غواړي یوه چې دې کې د بدکارو ښځو سره مشابهت را نشي لکه اوس په بدن کې بس ځایونه به داسي چې هغه به د انګریزانو د زنانو عادت وي چې دغه ځای به سوری کوي او هلته به امیل یا والۍ څه شی ورچوي مسلمانه زنانه به دا چل نه کوي یا بدکاره فاحشه زنانه چې کوم چلونه کوي مسلمانه زنانه به یې نه کوي دویم چې بدن ته پکې نقصان نه رسي نقصان خو پکې شتي که نه شتي پکې نقصان اخو عام ډول ته یادې هغې له زه زه د غوږونه سوري کول پوزه سوري کول وقتي طور تکلیف شتي دا څه خبره نه ده او ځکه هغه نور علما وایي په دې کې زنانه ته تکلیف دی که نه د دې به څه جواب کوي د هغوی د خبرې د هغوی د خبرې جواب ده د هغوی ته موږ دا وایو چې د تکلیف چې موږ معمولي دی ماشومې له ورکوو دا د دې د مصلحت دپاره ورکوو ځکه چې دا ضرورت لري کالو ته او په کالو سره دا ښایسته ښکاري نو د تکلیف معمولي د دې د مصلحت دپاره څه دپاره مصلحت دپاره لکه ته چې ډاکټر ته لاړ شي او په ملا دې دړي هغه تا ته څه وایي ستن نو په ستن کې تکلیف وي که نه خو هغه تکلیف کې ستا دپاره څه فایده یي پوه شوي به که نه